Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the second lecture of the CPU, Central Processing Unit. Book Central Processing Unit my یو لیکچر خبرې کړې صحیح ده د دویم پارت دی اوس په دې کې موږ خبرې کوو چې شي معنی د سی پی یو په پارت باندې د سی پی یو اجزاوې د سی پی یو برخې یعنی یو سنټرل پروسیسینګ یونټ موږ سره کومې عمده برخې لري دې کې موږ هغه لویې برخې راخلو صحیح شوه نو له دریو لویو برخو نه جوړ دی سی پی یو له څو برخو نه جوړ دی له دریو چې یو ته موږ وایو ارتمیټک اینډ لاجیک یونټ بل ته موږ وایو کنټرول یونټ او بل ته موږ وایو میموري یونټ چې د دریو برخو نه جوړ دی صحیح شوه اوس به د دې هر یو دندې وپېژنو چې څه دنده لري صحیح ده ALU څه معنی ده ارتمیټک لاجیک یونټ دا خپله وایي دغه یو برخه ده د سی پي یو که نه خو د خپله دا یو برخه بیا په دوو برخو باندې مشر شوې ده یو ته وایي ارتمیټک یونټ څه شی ارتمیټک ریاضیکي برخه ریاضیکي یونټ ګوره دغه برخه د سی پی یو په ساده الفاظو کې دغه برخه د سی پی یو څه کار کوي ریاضیکي عملي اجرا کوي څه کوي جمع تقسیم منفي او څه شی ماینس او ډیویژن ضرب دا ټول دا شیان اجرا کوي د سی پی یو چې کوم ارتمیټک یونټ دی دا ریاضیکي عملي اجرا کوي څه کوي دغه ریاضیکي عملي دي بل موږ سره همدې ارتمیټک لاجیک یونټ کې دویم برخه د هغې ته موږ لاجیکل یونټ وایو منطقي برخه څه شی منطقي ګوره لاجیکل یونټ perform all logical operation or comparison decision making operation such as less than equal to or not equal to greater than موږ چې وایو که نه هغه منطقي عملي کوي لکه موږ وایو لوی دی کوچنی دی لوی او مساوي دی کوچنی او مساوي دی مساوي بیخي نه دی دا کار څوک کوي لاجیکل یونټ نو ارتمیټک لاجیکل یونټ دو برخو باندې ویشل شوی دی کوم چې ارتمیټک یونټ دی ریاضیکي عملي اجرا کوي او کوم چې لاجیکل یونټ دی دا منطقي عملي اجرا کوي صحیح شوه مشکل څه تر دې پورې دا یو پارټ شو د سی پی یو دویم پارټ د سی پی یو چې کوم دی هغې ته موږ وایو کنټرول یونټ څه شی کنټرول یونټ دا تر ټولو اهمه برخه د سی پی یو ده چې دا څه کار کوي ګوره اکچولی ډیټا چې اگزیکیوټ کوي که نه هغه ارتمیټک لاجیک یونټ دی څه شی ډیټا باندې چې اکچولی هغه پروسس کوي هغه دغه برخه ده ALU ده خو د کنټرول چې کوي هغه څه دی کنټرول یونټ دی بیا یو بله برخه د هغې ته موږ میموري یونټ وایو چې هغه صرف ډیټا د ریم څخه راخیستل په اپروپریټ ریم کې اچول ځای کې او یا رجسټر کې اچول دا کار کوي اوس که د درې واړو برخو نه تا ته زه ووایم که نه که تا ته څوک ووایي چې ته ماته صرف وایي چې ALU ده کنټرول یونټ ده چې همدغه ALU څنګه کار وکړي هغه کنټرول کوي که نه او میموري یونټ ده چې صرف اپروپریټ ځای کې ډیټا اچوي نو درته ووایي چې دې کې خو داسې کومه برخه ما ونه لیدله چې هغه کې لیکلي چې دا ګیمونه اگزیکیوټ کوي او ځکه د کمپیوټر باندې یوازې ته اوس ریاضیکي عملي کوي یوازې جمع او تقسیم پې کېږي یوازې کمپریزن پې کېږي ځکه خو دا ویډیو هم ریکارډ کېږي لګېده پاور پوینټ هم جاري دی ته پکې گیمینګ هم کوی شي نو د گیمینګ برخه دلته کوم ځای کې ده دا ارتمیټک لاجیک یونټ چې دی دا ټوله ډیټا چې دی زموږ په 0 1 باندې بدلوي یس دا ډېر مهم کنسپټ دی ګوره ښه تا ته د ارتمیټک لاجیک یونټ صرف دومره ښکاري چې جمع کوي خو کمپیوټر خو یوازې جمع دپاره جوړ نه دی که نه تاسو ته ما ګوره تېر لیکچر کول چې بهایند د سین د سی پي یو دپاره هر څه صفر او ون دي او هغه که ستا گیم وي که ستا هر څه وي هغه صرف همدغه څیز کوي صفر او یو جمع که او کمپیر یې که او مقایسه یې که ستا گیم ستا فلم هر څه هلته بهایند د سین بیرته هماغه صفر او ون دي او بېرته سی پي یو ډېر کوچني کارونه همدغه صفر او ون باندې ډېر سمپل کارونه کوي تا ته آوټپوټ بیا ډېر ښه راوځي ذهن ته خلاصېږي ALU ټول پروسس کوي حالانکې دلته موږ وایو چې جمع او تقسیم کوي او کمپریشن کوي خو بهایند د سین د هر څه همدغې ته رسېږي بېرته دې هماغه صفر او ون جوړېږي صحیح ده که نه نو ستا که گیم دی او که ستا فلم دی هر څه چې پروسس کوي دا ALU کوي صحیح شوه کنټرول یونټ غریب صرف څه کوي خبرې دا عملیه کنټرول ګوره کنټرول یونټ CU control unit is the administrative component of the computer system especially the CPU the CPU هغه administrative څوک دی مشر چې هر څه د CPU داخل کې هر څه کنټرول هغه کنټرول یونټ CU does not perform any actual processing on data یعنی دا په ډیټا باندې هیڅ پروسس نه کوي
it just control data صرف data control کوي زه ته وایم چې څنګه control کوي سیدا it obtain instruction from the main memory interpret the instruction and issues to other unit of the system to execute them څه کار کوي ګور دا خبره تاسو ته معلومه ده کنه دا اوس لاندې ته وایم چې هر سیز باندې سی پی یو کار کوي اب چرته پرتی اب حتما پر ریم کې پرتی ډایرکټلی چې سی پی یو څه اکسس کوي یا د ریم څخه اکسس کوي چې د بل ځای څخه نشي اکسس کوي د هارد ډیسک نه راځي پړه کې ته ماس نه لري ته چې کله په یو سیس کلیک وکړې دا د هارد ډیسک نه راځي چرته ریم ته ریم نه به سی پی یو ته راځي سی پی یو واسه هغه ډیټا باندې کار کوي چې هغه الریډي په ریم کې هولډ شوی ده ریم ځان سره نیولې ده صحیح شو وس یو انسټرکشن دی په ریم کې پروت دی د ریم څخه انسټرکشن راغستل هغه لوستل اوس به وروسته موږ وایو چې پیچ څه معنا د ریم نه یو انسټرکشن راواخله معنا د دغه ځای انسټرکشن نمبر دی دا روان صحیح شوه پلان کې خان اډرس هغه ولوله چې د ولس ته اوس د مفهوم واخله ډیکوډ یې که خپل ژبې ته دا څه معنا لري فور ایگزامپل دلته لیکلي 5 جمع 2 اول به دا راواخلي چې به وکړي روا به اخلي بیا به ولولي چې 5 او جمع 2 معنا دې باندې چې عملیه وکړه د جمع کنه اوس کنټرول یونټ هم دا کار کوي دا راواخلي پیچي کی به خپل ژبې ته واړي به پوښو ولا دا کار دی نو به ال یو باندې امر وکړي شابه دا اوس جمع وکړه نو ګوره ډېر کار کنټرول یونټ وکړه کله شته خو اکچولی پروسیسینګ به څوک کوي ال یو ځین خلاص شو ګوره it obtain instruction from the main memory دا د main memory څخه instruction راخلي لارښوونې راخلي interpret the instruction دا instruction خپل ژبې ته راړی and issues to other unit of the system to execute them بیا نورو برخو باندې امر کوي چې پاسې اوس دا کار وکړه it acts like a supervisor of the computer the computer یو سارندوی دی یو نظارت کوونکی دی control unit also provide clock functions that are used to regulate and control all the operation in the computer system دی باندې ورسره موږ خبرې وکړو چې control unit چې دی موږ سره د کمپیوټر کې او په خاص توګه سی پی یو کې سیستم کلاک موږ لرو کنه د کې یو کلاک لګېدلی دی چې هر کلاک سره باید څومره کار وشي دا کلاک څوک دغه کوي کنټرول یونټ ځینې غټ کنټرولونه کوي it fetches instruction from the main memory رسته به تاسو انسټرکشن وپېژنئ مین میموري به هم وپېژنئ دا د مین میموري څخه انسټرکشن راخلي چې راخلي فور ایگزامپل تا ډیټا هم ورکړې ده انسټرکشن در کړی ګوره ډیټا او انسټرکشن ترمنځ فرق شته 5 جمع 2 صحیح شوه که نه 5 دې هم ډیټا ده او 2 دې هم ډیټا ده بیا ستا انسټرکشن تا ورکړي چې معنی دا چې دا جمع کړه دا کار وکړه که نه نو دا څه کار کوي چې دا ډیټا هم راخلي انسټرکشن هم راخلي ځان پې پوه کوي اول او بیا یې بل امر کوي چې دا کار وکړه نو څه کوي اټ پیچ انسټرکشن فرام د مین میموري د مین میموري څخه انسټرکشن راخلي دا یو دنده شوه پیچ کوي it interpret the instruction to find what operation is to be performed بیا دا مطالعه کوي چې دا معلومات څخه څه شی غواړي او له هغه وروسته it control the execution of the instruction بیا هغه appropriate غړي ته غږ کوي چې ته اوس دا کار دا کنټرول یونټ شو چې شو کنټرول یونټ شو مشکل خو به در نه بل دی ما سره میموري یونټ چې شی خبرې میموري یونټ د چې دپاره دغه دی موږ سره میموري کنټرولر دا انساید د سی پی یو عکس دی موږ سره ښه دې ځای کې موږ سره سهل اور چې هغې ته موږ وایو میموري کنټرولر چې شی دغه میموري کنټرولر څه کار کوي خبرې د سی پی یو او د ریم ترمنځ ډیټا انتقال دا کار کوي څه رقم انتقال ګوره ریم کې خو به ډېر زیات اډرس وي که نه زه وایم فور ایگزامپل 105 اډرس باندې چې کومه ډیټا پته را ماته هغه راکړه نو دغه ډیټا د ریم څخه دغه ځای معلومول چې هو 105 اډرس دا دی اوس دا واخله دا ډیټا بیرته ریم ته وړل هلته په خپل ریم کې همغه ځای کې اچول او یا به انشاءالله وروسته موږ وایو د سی پي یو کې موږ سره انساید رجسټر دي په اپروپریټ رجسټر کې یو ځای اچول د دې دپاره ریسپانسیبل څوک دی میموري یونټ میموري یونټ دې دپاره ریسپانسیبل دی چې د سی پي یو او د ریم ترمنځ دغه د ډیټا اپروپریټ ځای معلوم کړي یا د ډیټا کوم ځای کې واچوي دغه دپاره څوک ریسپانسیبل دی The place or location where our data and programs are stored for processing is called memory unit. ګوره هغه ځای چیرته چې موږ سره زموږ ډیټا او پروګرام سره کېږي تاسو ته شاید دا پرایمري میموري یا ریم اوسي یا رجسټر اوسي او یا کیش میموري دغه کیش میموري څخه ډیټا راواخله دغه رجسټر څخه ډیټا راواخله یا د ریم دغه پارټ څخه ډیټا راواخله د دې دپاره مسؤل څوک دی میموري یونټ Before data processing and after data processing, data will be stored in MU for temporary time.
دې کې لنډمهاله ډیټا هم موږ ساتلی شو. نو ګوره 3 غټې برخې شوې د سی پی یو. ال شوه چې په هغه باندې ډېر ښه پوه شو چې یو ارتمیټک دی یو لاجیک یونټ چې اکچولی پروسیسینګ هم دا کوي. کنټرول یونټ دی چې دا هر څه ایگزیکیوټ کوي نه بلکې امر کوي کنټرول یې کوي. ډیټا ګوره دا به تاسو صحیح زده کوئ ډیټا راخلي پچ کوي بیا یې ډیکوډ کوي او بیا اپروپریټ کس ته امر کوي چې دا کار اجرا کړه. مشکل شته تر دې پورې. بیا میموري یونټ دی چې دا غریب دا کار کوي چې د ریم د کم پارټ څخه ډیټا راواخلم کم رجسټر کې ډیټا واچوم کم کیش میموري کې ډیټا واچوم. صحیح شوه؟ مشکل خو نه. نو سی پی یو له څو برخو جوړه شوه؟ سی پی یو له 3 برخو نه جوړه شوه. اوس موږ سره مشین سایکل هم شته. څه شته؟ مشین سایکل. Machine cycle څه ته ویل کېږي؟ Machine cycle is the sequence of action performed by the processor to execute each instruction. ګوره سی پی یو چې یو کوچنی انسټرکشنز ته ایگزیکیوټ کوي ګوره 5 جمع 2 صحیح ده که نه؟ دا چې دې باندې یو سمپل انسټرکشن باندې کار کوي دا د کومو مراحلو څخه تېرېږي. صحیح شوه؟ هغه 3 برخې دي. هغه د سی پی یو پارټس دي چې هر یو خپل کار کوي. اوس یو انسټرکشن چې کله ایگزیکیوټ کېږي دې باندې څو کار اجرا کیږي څو مرحلونه تیریږي. دا سایکل دی دا فیز دی ګورل ته دیږي کی دا د 4 مرحلونه تیریږي. څونه؟ اول نمبر دی پچ ورپسې بل نمبر دی ډیکوډ ورپسې چې دی ایگزیکیوټ ورپسې چې دی سٹور. 4 مراحل دي. صحیح شوه؟ دا به تاسو ته عملا وښیم څنګه مو خوښه. اول به دلته عزیز کې عملا وښیم چې تاسو بیا به سلایډونو ته ورشو. مشکل نشته چې تاسو پوه شئ سلایډونه آسان دي. ګوره ازیم دا موږ سره ریم دی. څه دی؟ دا ریم دی. په ریم کې موږ سره ایډرس ایزي ښه صفر ایډرس باندې ما سره داسې پروت دی. ګوره په ریم کې ما سره انسټرکشن هم پراته او اکچولی ډیټا هم پراته. ګوره په صفر ایډرس باندې چې شی لیکلی دی راشه صفر ایډرس باندې دا انسټرکشن دی ښه دا اول انسټرکشن دی خو ډیټا ده ښه سوی په صفر ایډرس باندې ما سره داسې انسټرکشن پرته لري سوی لوډ کراتا په 30 کې دا 30 خپل 30 نه دی ښه دا 30 ویلیو نه ده 30 زی دی چې دی سوی په صفر ایډرس باندې لیکلی دی لوډ کماتا هر هغه سیس چې په 10م ایډرس باندې پروت وي. نو 10م ایډرس باندې څه پروت دی؟ نو دلته اوس کار څه کېږي؟ نمبر 1 کار تاسو زه وایم چې پیچ څه معنا ده؟ د کنټرول یونټ اوس دا کار دی ښه مونږ ویل چې پیچ څوک کوي پیچ ډیکوډ څوک کوي آفرین کنټرول یونټ او موږ 4 سایکل لرو که نه اول پیچ دی بیا ډیکوډ دی بیا ایگزیکیوټ دی. ایگزیکیوټ څوک کوي؟ نه ال یو ایگزیکیوټ دا کار به څوک اجرا کوي؟ ال یو ذهن خاصیږي ښه ورپسې 4 نمبر کار موږ سره دی ګوره پیس از ډیفرنٹ دی. اوس به تاسو پیس وپېژنئ پیس که 4 پیس دی ګوره وایي چې دی اول پیس فیچ ډیکوډ دی ایگزیکیوټ دی او سټور دی. ګوره سټور څه کار کوي؟ میموري یونټ چېرته سټور کوم ذهن مو خلاص شو. اوس د 4 کارونو کې ګوره اول نمبر پیچ دا معنا چې دا سیز راجیګ کا د صفر ایډرس نه دا خبر راجیګه کا دا راجیګول څوک کار کوي؟ دا کنټرول یونټ کار کوي. خدای راجیګ کو نو اوس به خو مطالعه کی کنه چې دلته لیکلي لوډ معنا را لوډ کا خدای را لوډ کوم په 30 کې چې دی نو را بشي د 30 نه به را لوډ کی. اوس ګور دلته ډیکوډ کم ځای کې شو خبره ډیکوډ دغه دی پیچ دا شو چې دا راجیګ کو په دمن خو باید ځان پوي کی کنه دا سیس خپل ژبه تړول ځان پوي کول ته چې وای ډیکوډ دا به دا وای لوډ معنا را لوډ کا 30 کې چې پرو دی خزانه زو په 30 کې چې پرو دی بر لوډ کوم معنا څه 15 ویلیو بر لوډ کوم دې ته وای ډیکوډ. اوس بنور کار بیا ایگزیکیوټ دی باندې عملی اجرا کول د چا کار دی؟ ال یو عملی په اجرا شو کار وشو فور ایگزامپل 15 جمع و دا کار وشو د دې د اوټپوټ به تړل اول ته پریم کې چول دا د چا کار دی؟ دا د میموري کار دی. نو موږ سره 4 خبرې دي ګور ډېر سمپل دی پیچ د ریم نه انسټرکشن راجیګول ډیکوډ خپل ژبې ته ګوره څه دلته ما لیکلي دي ریټریو د انسټرکشن فرام میموري د میموري څخه ډیټا د انسټرکشن راجیګول ډیکوډ معنا دا خپل ژبې ته اړول ځان پې پوه کول ډیټرماین واټ د پروګرام از ټیلینګ د کمپیوټر ټو ډو دا معین کول او ټاکل دي چې دا پروګرام مانه څه غواړي چې څه وکړم راته وایي چې لوډ یې کا راته وایي چې ایډ یې کا راته وایي چې جمپ وکړه ذهن مو خلاصېږي
دا ډیکوډ کول دي. ایگزیکیوټ څه معنا اصلي کار اجرا کول. پرفارم د ریکویسټډ انسټرکشن. ګوره ډیکوډ به څوک کوي؟ کنټرول یونټ. ځکه اب ځان پوي چې یار دا څه وایي، دا وایي چې جمع وکړه. خو صحیح ده جمع خو زه نشم کولی، زه ما په ځان پوه کړو. اوس به مخکې تازه ولېږم او همدا چې تا ویل جمع وکړه دا به در په یو چا باندې وکړم نو د دې عملي په هدف باندې دا ځان پوی کول او بل کس باندې امر کول چې دا کار اوس وکړه. نو ایگزیکیوټ یونټ چې دا به کنټرول یونټ ایگزیکیوټ کار ایگزیکیوټ فیز دا د کنټرول یونټ په لاس کې نه دی، دا د چا په لاس کې دی؟ د ایلیو په لاس کې دی. ځکه پرفارم د ریکویسټډ انسټرکشن څه چې وایي ابه کوي نو کول د چا کار دی؟ د ایلیو کار دی. ښه سټور د ریزلټ ټو د میموري. دا څه چې وشو دا میموري ته واچوه، رجسټر ته واچوه یا کیش میموري ته واچوه. دا کار به څوک کوي؟ میموري. تاسو ماشین سایکل هم زده کو او ادري پارت مو زده. هر عمل د ماشین سایکل نه تیریږي. آفرین. اوس هر یو دانه انسټرکشن چې دی، هر انسټرکشن چې دا به چې کله دا تیریږي نو دا به کله دا اجرا کیږي دا به څلور مرحلې نه تیریږي. هر انسټرکشن اولی پیچ کا، بیا ډیکوډ کا، بیا ایگزیکیوټ کا، چې کارو شو سټور کا، یو انسټرکشن ختم شو. او دا څلور وړه پیز چې دی یو سنگل کلاک سره کیږي. یو سنگل کلاک نه یو ټیک سره، ټیک د کلاک چې کوم سره داخلي کلاک دی د دې هر کلیک سره دا یو ماشین سایکل اجرا کیږي. څه کیږي؟ پیچ کا، ډیکوډ کا، ایگزیکیوټ کا، سټور کا، یو ټیک کار ختم شو. بل ټیک سره نوې انسټرکشن را پیچ کا، ډیکوډ کا، ایگزیکیوټ کا، سټور کا. نیکسٹ کلیک سره کلیک نه معنا زما د کلاک چې کوم ټیک دی. تاسو ما کلاک باندې مشکل اوس موږ خبرې وکړو چې موږ سره کوم سیستم کلاک مشکل خو نه تر دې پورې ماشین سایکل باندې خاصه یې خلاص شو. اوس به دا کتاب بلا خبرې وکړو. صحیح ده. Machine cycle is the sequence of action performed by the processor to execute each instruction. هر instruction چې کله execute کیږي دا څو مراحل نه تیریږي. دغه مراحل ته ویل کیږي machine cycle. نو څلور مراحل نه تیریږي. څونه؟ اول نمبر دی pitch. د پیچ په مفهوم پوه شئ. د ریم څخه ډیټا راځي، انسټرکشن راځي کول، ډیټا راځي کول. Instruction fetch is a process of getting an instruction from the memory to execute it. This process is performed by control unit. آسان مې ته ویلي. د ریم څخه appropriate instruction راځي کول دې ته ویل کېږي پیچ. څه شی؟ پیچ. ډیکوډ معنا کوډ، ډی کوډ خپل ژبې ته اړول. د کنټرول یونټ د کوډ انسټرکشن خو راځي کو خو به دا ګوري چې چینایي ژبه دی په کومه ژبه ځان ته پوهېږي که نه نو دا به دا ډیکوډ کي چې دا انسټرکشن ما راځي کو دا اوس څه وایي ذهن مو نه خلاصېږي. دا انسټرکشن څه غواړي ذهن مو خلاصېږي. هدف یې څه دی؟ This process examine the nature of the instruction. دا د instruction nature معلوموي، طبیعت یې معلوموي. To determine what further operation should be taken. چې دا ځان پوهېږي چې واله که مخکې دا څیز مانه څه غواړي چې څه اجرا کړم. CPU direct to move the required data from the memory to ALU. کله چې په ځان پوهېږو چې دا اوس ما دا څیز غواړي نو دا به ALU ته دا ورکوي، ورته وایي چې اوس ورجانه کار ستا دی. ایګزیکیوټ ته که زه به ته ووایم چې دا سړی دا کار غواړي خو چې نو کول خو ستا دی. دې ته وایي ډیکوډ. ایګزیکیوټ دغه کار چې پې کله شروع شي اوس به د عملیې لګۍ اجرا وایي. After decoding the instruction. After کله چې دغه انسټرکشن ډیکوډ شي and getting the required data او هغه ډیټا هم راورسېږي CPU finally execute that instruction. نو CPU بالاخره دا کار اجرا کړي. دا کار به څوک اجرا کوي actually؟ ALU. The instruction is executed by ALU. معنا هغه مین کار چې د ALU کوي خو کنټرول یې نور ته لاره او زمینه برابره ځکه ژباړه ورته هغه کوي، پیچنګ ورته هغه کوي. او storing the process of writing the result to the memory is called storing. څه معنا؟ کار اجرا شو اوس دا ډیټا بیت هغه اپروپریټ ځای کې اچول دا کار څوک کوي؟ دې ته سټورینګ وایي او دا کار میموري یونټ کوي. د اپروپریټ ریم د ریم د اپروپریټ پارټ چې ما ته ویل چې هغه اډرسز لري که نه بله شی اډرس لري 001 دغه اډرس نه ماله ډیټا راکړه. دا ریکویسټ خو به زه کنټرول یونټ وکړي. هلته چې کله ریم ګوري چې ښه زما 001 دا کوم ځای کې دی دا میموري یونټ دا معلوموي چې دا دغه ځای دی دا واخلي. ذهن دې خلاصېږي. ماشین سایکل کې دا څلور خبرې دي بس. اوس تاسو دا زده کوئ. دا ماشین سایکل څه معنا؟ ګوره هر انسټرکشن چې د خپل ابتدا نه انتها ته رسېږي دا څلور کار دی.
ماشین تاسو به ډېر شیان سایکل زده کړئ. تاسو مکتب کې هغه د چونګښې د ژوند هغه سایکل کتلی و چې اول داسې بې داسې بې داسې بې داسې بې داسې شي. دا هم داسې یو مرحله ده که نه. یو انسټرکشن چې د معنا انسټرکشن نه وي. ګوره انسټرکشن تاسو بل سیستم وایي. تاسو رایټ کلیک کوئ که نه یو فولډر جوړوئ دا هم یو انسټرکشن دی. دا بل تر ریم ته ځي په ریم کې به پروت وي بیا به سی پي یو په ده باندې کار اجرا کوي. نو یو انسټرکشن چې جوړېږي او تر هغې چې دا بېرته ختمېږي ځکه یو انسټرکشن باندې چې کار وشو خو کار ختم شو که نه. د انسټرکشن د جوړېدو او د ختمېدو په منځ کې دا 4 سایکلونه باید تېر شي. دې نه خو نور نه کلیه کېږي که نه. ها these four operation collectively are called a machine cycle or instruction cycle. دغه 4 سایکلو ته څه شی وایي؟ ماشین سایکل یا ورته انسټرکشن سایکل. اوس وایي the time required to fetch and decode instruction is called instruction time. هغومره وخت چې هغه په دې کې لګېږي چې یو ډیټا یو انسټرکشن دی را پیچ کی پلس ډیکوډ دی هم کی دغونه وخت چې لګېږي ته آی ټایم وایي. څه شی؟ آی ټایم معنا انسټرکشن ټایم. ځکه ګوره دغومره وخت چې ما ته فور ایگزامپل انسټرکشن لیکلی چې دا کار ماله وکړه. فور ایگزامپل 5 جمع څو کا 2 کا. اوس دغه انسټرکشن را جګول او بیا ډیکوډ کول چې زه پې ځان پوه کړم دغونه ټایم ته څه شی ویل کېږي؟ انسټرکشن ټایم. ځکه ما په یوازې ځان پوه کړو لا خو کوم عملي کار نه دی شوی. بیا هغونه ټایم چې وروسته د دې نه چې ځان پوه کړي اوس هغه اصلي کار شروع شي نو د دې پروسې چې دا 5 جمع 2 څومره وخت ونیو اصلي پروسیسینګ یې دې ته وایي ای ټایم. execute time هغه اصلي د عملی کار چې دا یو پی کار کوي. یو آی ټایم دی یو ای ټایم دی. نو زموږ آی ټایم باید د ای ټایم نه زیات نشي. په داسې نه چې موږ فور ایگزامپل د دې په ډیټا باندې ځان پوه کول موږ سره زیات وخت نیسي نسبت چې شته ایگزیکیوشن ته. د دې په خاطر وروسته موږ وایو موږ سره رسک دی او سسک دی. څه دی؟ په دې پورې ذهن خلاص شو. هغونه وخت چې پیچ او ډیکوډ پکې کېږي هغې ته وایي آی ټایم. آی ټایم څه معنا ده؟ انسټرکشن ټایم. او هغونه وخت چې دا ډیکوډ نیسي هغې ته وایي ای ټایم. او سټورینګ خو بس دا پورې وارته و. is there any problem؟ مشکل شته؟ که کوم مشکل خو ووایي. ماشین سایکل دغه دی. صحیح شوه؟ اوس راځو څه شي ته خبرې